نو دې وخت کې بنيري صاحب زموږ د پښتنو یو غټه مسله دا ده چې ټول پښتانه ټول دنیا کې تس نس پراته دي دوی په یو دغه نه یو سنټر باندې نه دي. موږ غواړو چې د پښتانه د دې ټولې دنیا داسې یو بل سره کنیکټ کړو، یو ځای راجمع کړو او د دوی چې کومې ستونزې دي د دوی کومې مسلې دي هغه ټولې دنیا ته موږ ښکاره کړو او د هغې د حل لپاره څه لاره وټاکو. دا زموږ مین مقصد دی. او نور چې کوم په د پښتنو خپلې چې کومې اندروني مسلې دي لکه ډایسپورا چې کوم خپلې مسلې دي هر یو ملک کې هغې ته به هم دغه کوو توجه ورکوو او چې کوم په دنیا کې لکه چاپېره د پښتنو کومه کلتوري او د ژبې او د فرهنګ او د دوی د معاشیاتو د څومره مسلې دي دا ټولې به موږ کوشش کوو چې دې باندې یو نظر وساتو.